السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن دته د حفاظت لپاره یو بهترین عمل خیم. قرآن کریم عمل دی. امام قرطبی رحمت الله علیه نقل کړی دی خپل تفسیر کې. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې دشمن به تا ته مخامخ ولاړی خو ته به ورته په نظر نه راځي. دا یو داسې عمل دی چې ظالم بستا د وجلو د پاره راځي خو ته به ورته نه ښکاري. جادوګر به په تا باندې جادو کوي خو ته به ورته په نظر نه راځي. جنات به په تا باندې حمله کول غواړي خو ته به ورته په نظر نه راځي. دا دومره طاقتور عمل دی که یو انسان په مضبوطیا سره دا عمل شروع کی نو د دریو چیزونو نه به د حفاظت وشي. د جناتو د حملې نه به د حفاظت وشي، د دشمن د شر او د هغه د ضرر رسولو نه به د حفاظت وشي، او د جادوګر نه به د حفاظت وشي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه وتلو، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور کافرو گیر کړی او بربنډي تورو سره ورته ولاړو. د قبایلو ټول بدمعشان خلک ورته راپورته کړي چې یو بار په حمله وکړي، دی به د چا نه چې دی هغه بدله اخلي او دی شهید کوي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه ولوستل. حضرت کعب اخبار رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما تورات، انجیل، زبور او قرآن مطالعه کړی دی. په دې ټولو کې طاقتور آیاتونو د حفاظت ما نه دی لیدلی. دی فرمایي دا آیاتونه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابو ته ښودلی دي. یو صحابي روم ته تللی او څه مودې پورې هلته کې و. هغوی دومره تکلیفونو سره دی تنګ که او دومره تکلیفونه ورته ورسول چې هغه د هغه ځای نه راووت او را روان شو. رومیان ورپسې شو، د ده د قتل سازش یې شروع کړو. ده ته دا آیاتونه یاد شو چې ما ته خو دا روایت را رسېدلی دی. دا 3 آیاتونه داسې دي چې د بنده حفاظت کوي. دی فرمایي چې ما دغه آیاتونه ولوستل، وایي ما ولیدل چې زه په یو داسې میدان کې داخل شوم او هغه رومیان هم د هغې لشکر هم په ما باندې راغی. وایي زه یو دیوال ته ودرېدم او دا آیاتونه ما په ځان باندې اوی او چوف مې کړل. وایي هغې سره د تورو ما سره تېرېدل خو زه ورته په نظر نه راتلم. امام قرطبی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکي چې حضرت کعب اخبار رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما په دې باندې څو وارې دا عمل ازماو کړی دی او همیشه مې کتلی دي چې زه دشمن ته په نظر باندې نیم راغلی. زمونږ اکابرینو علماء کرام دا مجرب ترین عمل دی. دا 3 آیاتونه دي، یو د سورې کاف، یو د سورې نخل آیات او یو د سورې جاسیه. دا 3 آیاتونه دومره مضبوط آیاتونه دي چې تیر به خطا لاړ شي خو دا آیاتونه نه خطا کیږي. د الله جل جلاله په برکت سره ته به د الله جل جلاله په پناه کې راشي. ستا حفاظت به کیږي. ته د جادو نه پریشان یې، ته د جناتو نه پریشان یې، د دشمن نه پریشان یې، د دې ټولو نه به بچ، د مالی نقصان نه یریږي. نو دا 3 آیاتونه دي. د سورې کاف 50 نمبر آیات ته د نیمې نه شروع کېږي انا جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه وفي آذانهم وقرا. دویم د سورې نخل آیات نمبر 108 دی اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم. دریم نمبر د سورې جاسیه آیات نمبر 23 دی 30 نمبر افرأیت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. دا یو پیره ویل دی، یعنی یو پیره دا 3 واړه آیاتونه لوستل پکار دي. ایا دا 3 واړه آیاتونه ځان سره ولیکئ او ځان سره وساتئ. په 3-4 ورځو کې سړی یادولی شي. د دنیا عاملینو پسې ګرځئ، خپل کور کې کینه او په ځان یې ووایه اوبه پې دم که اوس که، خپل اولاد لی دم که هغې لی ورکه د هغې په حفاظت وشي. یا د کور کې د جناتو اثر وي یا نور څه مسله وي اوبه پې دم که او په کور کې چړکاو که.
یا دکان کې وي یا د هوټل کې وي یا د فیکټري ده یا د بل څه کاروبار ته خطره ده، دا ووایه او هلته دغه اوبه چړکاو کړه. په دې باندې دومره ټیم نه لګي، ټول 2-3 منټه ټیم به پرې ولګي، خو همیشه لپاره په حفاظت د الله کې راشي. ما تاسو ته حواله بیان کړه، سوره کاف 57 نمبر آیات دی، د سوره نخل 108 نمبر آیات دی، او د سوره جاثیه 23 نمبر آیات دی. امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلی دی چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپلو دشمنانو نه ځان پټ ساتلو، نو دا 3 آیاتونه به تلاوت کول او خپلو صحابو ته یې ښودلي دي. که څوک وایي په ما باندې بار بار جادو کېږي او اثر وي رامنې، هر ورځ دا 3 آیاتونه هر سحر وایي، انشاءالله مکمل حفاظت پې کېږي. او نن خو داسې دور دی چې هیڅ چا ته خپل دشمن نه دی معلوم، چې بهر وځي ماښام بیا یې درک نه لګي. نو هر چا له پکار دی چې هر سحر دا 3 آیاتونه وایي او په ځان باندې چوف کوي، نه د دوست پته لګي او نه د دشمن، او خپل عام معمولاتو کې شامل کی، نو ډیره فایده به ورته وشي. او قرآني عمل دی، څه د عاملینو منګړت واقعیت نه دي او نه څه منتري دي. قرآن کریم کې الله جل جلاله اثر ایښودی دی، الله سره خپل تعلق جوړ کو، د هغه کلام سره خپل تعلق جوړ کو، دنیا کې په هم ځان حفاظت وکړو او عمل په وکړو، آخرت کې په هم موږ نجات بیا مومو. دنیا کې د تکلیفونو نه په نجات بیا مومو او آخرت کې په هم د تکلیفونو نه نجات بیا مومو. دواړه ځای کې به موږ ته فایده راکړي.